السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، که څوک وس لري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وضحیه وکړي. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي د اختر په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه پسونه راوستل. ښکران یې درلوده، ښکرور وه. او املحین و د سپینوالی په تور ګډو سپینوالی ډیر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه پسونه حلال کړل، ډیر چاغ چاغ وه. کوم یو چې حلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات وایي: بسم الله والله اکبر، اللهم عن محمد و آل محمد. الله ستا په نامه حلالوم، د محمد او اهل محمد څخه قبول کړه. بیا دوم پسه پرېستی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوایي: بسم الله والله اکبر عن محمد و امته من شهد لك بالتوحید و شهد لي بالبلاغ. الله دا زما د امت د فاره هغه چې ستا په وحدانیت اقرار کړی وي او زما پر رسالت باندې شهیدي ورکړي، زما له امت څخه یې قبول کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه غربت کې و، په هغه مسکنت کې و. صحابه کرام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الاشراق بعد مېلمانه راغله. د څاښت لمانځه بعد مېلمانه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورسره ناست نو د غرمې وخت راغلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کور ته ولاړ سي، ډوډۍ وخوري. کور ته چې ورغلی، پر ټولو خونو د اهل بیتو د بیبیګانو وګرځېدی. یو داسې سسته سړی وخوري. امهات المؤمنین به جواب ورکړي چې یا رسول الله نه موږ خوړلي دي او نه دونه شی شته چې تا ته یې درکړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نو بې زه روژه کړم، نو بې زه روژه کړم. نو ځکه فقهای کرام وایي نفلي روژه تر زواله مخه سړی نیت کولی شي. که سړی سهار لمونځ وکړي، خوراک څښاک نه وکړي، له زواله وروسته نیت کړي چې بس زه روژه نسم، دا نیت صحیح دی. درې ورځې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ونیول. نو چې غرمه شی نسته نو ماښامه بیا چی شوي. په هغه مسکنات کې دوی پسه پرې باسي او خپل یې حلالوي او بیا وایي یا رب زما له امت، زما د امت د فاره یې رسه قبول کړه. دومره شفقت او دومره رحمت او دومره مهرباني یې پر موږ کړې ده چې ما او تا پیدا سوي لا نه وو. 1400 کاله مخکې، 14 صدۍ مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا مجرمینو، زما او ستا ګناهګارانو په غم کې وو. الله جل جلاله ته زارۍ کولی چې زما د امت په حق کې قبول کړه. څه کوې محترمه، زما ستا قربانۍ به وسوي. څه ډول روپو باندې موږ رانیسو، په کوم نیت یې حلالوو. که الله موږ بخښلو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانۍ په وجه به مو وبخښي. نو هغه څوک چې وس لري عادي لږ احساس وکړي. دا 4 کاله دغه درته وایم، ایمان په لاس درکوم، والله 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 د الله په وحدانیت مې قسم وي چې په سینه کې مو درد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي او د ده مینه مو نه وي. که مو ایمان تېر کړئ زه به بیا ستاسو بنده یم، د الله بنده به نه یم. ایمان په مینه کې ځي، ایمان په مینه تېرېږي، ایمان په محبت باندې به چاوېږي. دا زموږ غفلت په ډېرو نارواو کې، په ډېرو رواجو کې، په ډېرو قسم قسم حالاتو کې پیسې مصرفوو.
خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اختری زموږ هیر وي او بیا موږ دعوه کوو چې انا من امة محمد صلی الله علیه وسلم، زه امتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یم. که څوک وس لري یو خو څوک یې غریب وس نه لري، هغه د الله د لاس پورته کړي چې یا رب زما خو زړه غواړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اختری وکړم، زړه مې غواړي خو طاقت نه لرم، الله ما ته ثواب راکړه. موږ شاهدانو چې الله به هغه انسان ته ثواب ورکړي. او دا که غافل یو اختر دی رالی تیر سو نو خو دغه غافل یو. په مسلمانانو کې درد سته، په مسلمانانو کې مینه سته، په مسلمانانو کې محبت سته. دا مرز یو شاګرد له دوبۍ څخه پیسې راستولې وې او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره اختری که. نو ما ورته په دې پیسو خو اختری نه کېږي، د ډېر په زهیره لهجه باندې او لا ساعته میسج استولې و چې ما خو نو دغه وس دی، غریب یم، نور پیسې نه لرم. مال هغه بیا زه کښېږدم. نو بیا درې څلور ورونو راته وویل چې مولوي صاحب موږ خو اختری کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره، خو د هغه ورور چې پیسې کمې دي په هغه کې موږ برخه اخلو. هغه اختری ور پوره کړه. مال اول خو زه خپله پوره کوم، نو چې بیا تاسو نه درېږي ته یې بیا پوره کړئ. مینه پیدا کړئ، مینه. او دغه رنګه ابي سعید رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ د اختر دوه پسونه ورته راوستل سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم حلالول هذا عن محمد و اهل بیته، دا زما او زما د کورنۍ څخه قبول کړه. په بل کې دا خبره وکوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا عن من لم يضح من امتي، دا د هغه امت لپاره چې اختریان یې نه وي کړي، د اختري وس نه لري. یا رب دا د هغو امتیانو په حق کې قبول کړه. نو هغه ورونه او خویندې چې مسکینان وي د اختري وس نه لري، د هغو اختري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. هغه د اختر په ورځ تر دا نورو خلکو ډېر خوشحاله وي ځکه د هغو اختري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بیان کوي، وایي که د سړي دوې لوڼې وي هغې ښځې جنت واجب دی، کې درې لوڼې وي الله حساب نه ورسره کوي له هغې مور سره چې دا ښه تربیه را وکړي، بس د خاوند تر کوره یې ورورسوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د چا چې اولاد مړ شي د هغه دونه اجر دی. د اولاد صفتونه کوي بیا شي صدیقې رضی الله تعالی مبارک کې اولاد نه درلوده، هغې مبارک وژړل ویل یا محمد رسول الله دې عظیمه ثوابه خو زه محرومه یم. هره مور به د خپل ماشوم لاس نیولی جنت ته به ځي، زه خو ماشوم نه لرم، اولاد نه لرم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي یا حمیره یې سورکه کوي ته او هغه خوندې او هغه ورونه چې اولادونه نه لري د هغو دپاره زه بس یم، د هغو دپاره زه بس یم. سبحان الله څومره درد ورسره او زموږ څومره غفلت دی. کاشکې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې اوښکې راتوی کړي وای، کاشکې موږ د ده په یاد کې اوښکې راتوی کړي وای. خپلې سینې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په اوښکو پرېمینځي، خپلې سترګې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په اوښکو باندې ښایسته کړي. هغه سترګې دې ړندې سي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او د محبت اوښکنۍ کې پکښې او د ده د یاد اوښکنۍ کې پکښې. مجموع زواید حدیث رقم 5908 بیا تر 1509 صفحه نمبر 12 جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.